دا په دې نه چې ګنې ما کې د ایمان کمی دی، خو زه حساس یم که سور سالو ته هم وګورم، زړه مې خراب شي وایم بیا په وینو سره د پیغله. زه چې وریځو کې هم سره رنګونه ووینم نو جاړم وایم که اسمان کې هم چا مړی کړی. زما د مور نه چې ډوډۍ په تنور سره غونتې شي، زه مور ته وایم چې دې پورې چا وینې کړي، زه بیا څو ورځې په خپل کور کې ډوډۍ نه خورمه. زه روح افزا شربت په دغه وجه نه څکمه چې ما ته خپل ځان قاتل ښکاري چې وینې څکمه. زه چې نکریزې په لاسونو هم د ناوې وینم، چغې کړم وایم چې قاتله ده قاتله جینۍ، چې سرې موټرې مې په وړاندې ځي راځي نو وایم په سړکونو شهیدان تیریږي ویریدم. زه چې بازار کې سره سیوان او سرې مالټې وینم، په سترګو لاس کېږدم او ډک بازار نه منډې وهم او دغه وایم چې میوې چا په چاړه وهلي. بس دا مرض راکې څو کاله کېږي پوخ پرېوتې چې د سور رنګ او د سور سیز نه راته کرکه راځي. ما د وطن د پښتنو تنې جدا لیدلی، زه پاڅېدلی هر سحر یم د بمونو په شور. ما به د وینو دلالان لیدل په خپل کلي کې او ما به د وینو نه بستې راټولولې مدام. ما به تنو ته په میدان کې لټول سرونه، ما به اکثر خپلې جامې په وینو سرې وړلې، کوڅې به سرې وي د هر کور به دیوالونه سره وو، سپوږمۍ به سره وه او د ستورو به مخونه سره وو. سپوږمۍ به سره وه او د ستورو به مخونه سره وو، لکه چې څنګه به باغونو کې ګلونه سره وو، داسې به دلته په سرونو وینو، داسې به دلته په سرو وینو بدنونه سره وو. سبا اختر دی او د غټې قربانۍ اختر دی، بیا به نارې د بسم الله الله اکبر ورمه، بیا به د وینو دارې وینم په تمام کلی کې. ما ته به بیا هغه تیر وخت د پښتنو یادوي، زما به بیا سترګو کې وینې کېږي تصویر. بیا به څو ورځې په خپل کور کې ډوډۍ نه خورم او مسلمانانو بس دا یو وړوکی سوال دی زما په وړاندې بې زبانه څاروي مه سملوئ، ځکه چې زه ذهني بیمار یم، حساس غوندې یم. تاسو چې هر څه کوئ هر څه وایئ ښه به وایئ، که په منظر پورې خندا درځي نو هم وخاندئ، خو بس چې هر څه کوئ ستاسو مرضي ستاسو خوښه. خو دومره وایم چې زه وینو ته نشم کتی، خو دومره وایم چې زه وینو ته نشم کتی. ملګرو د اختر مناسبت سره دغه یو نظم چې په دې کې لیکوال سور رنګ ته په دغه وجه نشي کتی چې یاره ټول پښتون وطن په وینو سور دی، په هر ځای کې د پښتون وینه بهیږي، نشي کولی هغه چې برداشت کړي، نشي کولی دغه درد چې هغه دغه دومره لوی درد په خپل سینه باندې تیر کړي. نو کله چې هم شاعر یو سور سیز ته ګوري نو هغه ته زړه خرابېږي او هغه دغه احساس لري چې ګنې دا زه وینې ته ګورم. بیا هم ستاسو د ټولو د کور ودان وي، په دې هیله چې تاسو به ډېر ښکلی اختر نمانځلي. د اختر لومبۍ ورځ ده او الله دې تاسو ټول ښاد آباد او بریالي ساتي.